طالبانو او بلوڅانو پر پاکستانی ځواکونو 3 خونړي بریدونه کړي. دا چې څومره تلفات یې ورته اړولي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان تحریک طالبان غورځنګ یا TTP د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې خیبر پښتونخوا کې د پاکستانی پوځ پر موټرو برید کړی چې په پایله کې 2 عسکر هلاک شوي او 15 ټپیان دي. یا د ډلې ادعا کړې چې د پاکستان پوځ 2 موټرونه هم ویجاړ کړي دي. د TTP رسنیزې څانګې په وینا چې یاد پوځیان خپل مرکز ته تلل چې د دوی لخوا په نښه شول. همداراز تېره شپه د بلوچستان په نال تحصیل سیمه کې 4 پاکستانی پولیس وژل شوي دي. د پاکستانی طالبانو تحریک په اعلامیه کې د برید مسؤلیت منلی دی. TTP وایي دا برید د پاکستانی ځواکونو پر ضد د روانو عملیاتو تسلسل دی. دا په داسې حال کې ده چې TTP ډلې تېره ورځ د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د 14 بریدونو مسؤلیت منلی و. پاکستانی طالبانو ګواښ کړی چې د اسلامي نظام راوړلو لپاره به د دوی مقدس جهاد دوام ولري. بلخوا د بلوچستان چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې یاد ایالت کې پر سیمه ییزو ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. په همدې حال بلوچستان سرچینې وایي د دغه ایالت د تربت په ابشار سیمه کې د پاکستانی FC عسکرو په مرکز د راکېټونو برید شوی دی چې ګڼ عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. سرچینې ادعا کوي چې تر ماښام په دغو درنو وسلو د څارنې کامرې په نښه شوي دي. د برید مسؤلیت د بلوڅ آزادۍ پوځ په غاړه اخیستی دی او وایي تر څو چې بلوچستان له پاکستانی ریاست څخه آزاد نه کړو نو زموږ مبارزه به جاري وي. د یادونې وړ ده چې د هند او پاکستان ترمنځ له جګړې وروسته هندوستان په ښکاره د بلوڅانو ملاتړ پیل کړی او وایي د بلوچستان ازادۍ لپاره به په نړیواله کچه خپل سیاسي فعالیت شروع کړي. شنونکي وایي د بلوڅانو داسې بریدونه که دوام وکړي نو لرې نه ده چې ازادي به واخلي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.